د کرکټ بورډ د ستونزو په اړه د جدي او زر اقدامات وشي. ولسمشر غني سلام امینه خوږو کتونکو وخت مو په خیر ستړي مشئ. نن د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني پارک ماڼۍ کې د کرکټ بورډ له غړو سره وکتل او د کرکټ بورډ د روان وضعیت په اړه یې له غړو څخه راپور واورېد. د کرکټ بورډ غړو ولسمشر ته وویل چې د 2019 میلادي کال د 50 اوریز نړیوال جام په جریان کې او وروسته تر هغه د لوبډلې وضعیت وارزول شو. دوی زیاته کړه چې د ملي لوبډلې د ښه کېدو لپاره یو لړ اقدامات هم ترسره شوي دي. ولسمشر وویل دا د بورډ مسؤلیت دی چې د لوبډلې د ښه ځلېدو د هڅو ترڅنګ په ټیم کې نظم او اتحاد وساتل شي. ولسمشر غني د ملي لوبډلې د ستاینې ترڅنګ زیاته کړه چې کرکټ د هیواد ملي پانګه ده. دا پانګه باید زیاته شي او د کرکټ بریاوې اوس مهال ولس ته یوه مهمه موضوع ده. نوموړي زیاته کړه چې ملي لوبډلې د هیواد لپاره لوی لاسته راوړنې لرلې دي. ولسمشر کرکټ بورډ ته وویل د کرکټ بورډ تشکیلاتي ستونزې او اړتیاوې دې جدي وارزول شي او د رفع کېدو لپاره د عاجل اقدامات وشي. ولسمشر زیاته کړه چې موږ د شل اوریز نړیوال جام سیالۍ په مخ کې لرو او په هغه کې د بریالي کېدو لپاره باید لازم تیاری ونیول شي او کرکټ باید د یوې ملي پانګې په توګه سرتاسري شي او د ودې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب شي. ولسمشر په داسې حال کې د کرکټ بورډ د غړو سره ویني چې په نړیوال جام کې د لوبډلې د نه ځلېدو سره سم یو شمېر لوبغاړو او د کرکټ بورډ کارکوونکو د بورډ پر ناسمو پرېکړو په ټولنیزو رسنیو کې وغږېدل او روانې ناخوالې یې وغندلې. تاسو د ولسمشر دغه نظریې ته په کوم نظر ګورئ؟ مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. لاندې په کمنټ کې خپل نظر راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.